کچری ستاسو معده سوځي یا د معدې سره هغه پیغام چې ستاسو خولې طرف ته راغلی دی هغه سوځي یا ستاسو په معده کې تیزابیت زیات وي چې د هغې د وجې بار بار ستاسو خولې طرف ته ترش اوبه راځي کوم ته چې اسید ریفلکس ویلی شي او یا کله هم چې ستاسو سر د معدې نه لږ شانتې ټیټ شي نو د هغې نه بعد ستاسو خولې ته ترش اوبه راځي او د هغې سره ستاسو زړه هم کچه کېږي او الټو خطره هم وي نو دې ټولو علاماتو له په سکرین باندې کوم ګیوسکون شربت چې کیدای شي د علاماتو دپاره استعمالېږي او هغه زنانه چې حمل لري یا ماشومانو له پی ورکوي دا هم استعمالولی شي او کله هم چې تاسو دا ګیوسکون شربت استعمالوئ نو د روټۍ نه بعد یې استعمالوئ ځکه چې کله هم تاسو خوراک کوئ یا خوراک ستاسو په معده کې وي نو د دې شربت استعمالولو نه بعد بیا ستاسو په معده کې هغه خوراک هم چې تاسو کړی وي په هغې باندې بره یو پرده راولي چې هغې پردې د وجې ستاسو خولې ته کومې بار بار ترشي اوبه راځي هغه هم بند شي هغې سره ستاسو په معده کې که تیزابیت زیات وي د هغې نیوټرلایزیشن هم وکړي د هغې سره ستاسو په معده کې هغه انزایم کوم چې خوراک ازموي هغو ته هم ټایم میلاو شي د هغه خوراک ازمولو د ډایجیشن کولو کوم چې تاسو کړی وي او د دې ګیوسکون سایډ افیکټ هم دومره نشته دی خو بیا هم ځینې داسې سایډ افیکټ دي چې کله نه کله یې راولي خو دا سایډ افیکټ د دې نش برابر دی چې دا په وجود باندې رشز یعنې سرې دانې راوستلی شي د انسان خېټه خرابولی شي یعنې پیچس طرف ته یې بولی شي کوم ته چې ډایریا ویلی شي او د انسان خېټه قبض طرف ته هم بولی شي کوم ته چې کانسټیپیشن ویلی شي او د انسان په ساه کې لږ شان تکلیف هم راوستلی شي نو که چېرې تاسو دغه شان ویډیوز کې انټرسټډ یې نو دغه شان انټرسټډ انفارمیشن دپاره زموږ آی ډي فالو کړئ او دا ویډیو د هغه کسانو سره خامخا شیر کړئ چاته چې دا تکلیف وي شکریه الله حافظ